إنا بلوناهم يقينا من غازميخ كوب دويباني نمكيب مشركين وباني كما بلونا أصحاب الجنة لك جازميخ كلاو منغا فباغ ولا باندي صلى باغ ولا قصة ذكر كي دي باغ ولا حالات او دي مكي مشركين حالات سدي یو شان دي په دې مسله کې چې د مکه مشرکینو لا الله یو نعمت ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قران ولا ورکو نو هغه په جواب کې دغه نه شکر وکړه دغه شان باغ ولم دا چل کړو د باغ ول لنډه قصه ده چې دا په یمن کې یو نیک سړیو یمن کې په بوخانو خلکو کې په دروان کلی کې دروان د کلی نو صنعات نږدې په یمن کې نو کله به چې داغه باغ غلو شو یا میوه هغه به درې شي کړه ډېر نیک انسان یو به د ځان لپاره کړه یو به د مسکینانو لپاره کړه او بل به په باغ باندې لګوله دغه طریقه یو یې ویدا زما شو د یو یې د خالص الله لپاره شو مسکینانو به تقسیمي او د یو یې په باغ باندې واپس لګي دغه طریقه و یو خرغه چې مرشو نو دغه زامنو ناغه زامنو وی چې ګوره زموږ خپل خوري لیونی انسان دا قصه شروع کړو چې باغ بلازم درې شي کې نو دا بل بچوي او زماوي او دا بچی د یتیمانانو د کونډو مسکینانو غریبانو او دا باغ باندې لګي دا څه طریقه ده زموږ خپل بچی څومره ډیر دي هغه دي چې زموږ خپل بچی دي زموږ خپل ذریات وګورو دا زموږ خپل به ساده سره دوی دا قصه کوي نه سمام دي چې ته لکه چې د کار خیر وي مونږ ځان ته به د غم کې اخته شي نو دوی دا قصې کولې وي مونږ مسکینانو له برخې نشو ورکولی نو بیا یې وایي چې اخو زموږ د پلار عادت کړي الله اکبر هغه عادت کړي بس موسم چې به ختمېدو نو مسکینان به څه وو هغه خبرو باغ له به رارسېدلي الله اکبر دی نیک انسان دا خلک یې پېژني چې دا نیک دی مسلمان دی اوچت صفات پکې ځکه خواله راځي نو به دوی به د باغ خوا کې ولاړ دوی اوس مشوره کوله چې څه چل وکړو ځکه چې دا خو دوی خو به راځي زموږ پلار عادت کړي نو الله واقعي ذکر کوي اذ اقسموا کله چې هغوی قسم وکړو لیصرمنها مصبحین چې خامخا پریکو بدا باغ په وخت د سبا کې دا ولني مشوره وشو سبا کو باغ به سحر وختي رڼا لګېدونه مخکې به باغ موږ څه کوو دا به موږ ختمو ګورې بیا وروسته د نور راځي غریبانان به راشي الله سوی ولا یستثنون او نه جدا کو حق د مسکینانو دی بګونی چې د مسکینانو بګي او حق شته یا دا مطلب دی چې لکه ان شاء الله ونوي کله ور نو نه ان شاء الله وي او نه د غریبانو حق جدا کو خو به سهار بزو بس وسیله په دې مشوره وشو او دوی وده شو خو په دې سهار وده شو چې دې سړي به خوب هم نه ورځي چې اوس کله به سهار وخت کېږي چې موږ منډې کوو الله سوي ګوره د الله دې کارونو فطاف عليها طائف من ربك نو راغې په هغې باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف د ربستانه وهم نائمون او دوی ودو خاق په دوده نشته څه خوشحالي چې سهار به باغ ټول موږ ځان له راوړو الله سبحانه وتعالى طاقت ته وګور چې د شپې بیا عذاب راوستو الله سوی فاصبحت كالصريم نو ګرځېدو باغ د دوی په شان د ایرو بلکل ایرې شو ختم شو دا په معمولي ساعت کې ګوره په معمولي وخت کې الله داسې طاقت فتنادوا مصبحين نو آوازونه وکړو یو بل ته د سبا په وخت کې ساری یو بل ته آوازونه کړي پاسې کې جزو وخت ان اغدوا على حرثكم
چې سحر وخت لاړ شي پټی خپل ته ان کنتم صارمین کچرته تاسو پرې کوونکي یو بل ته لکه وختي پاسې ګوره که اراده مې چې د باغ پرې کوئ او غریبانه به کیسه باندې وي ګوره وختي پاسې سبحان الله الله سوی فانطلقوا نلعل دوی روان شو دوی وهم يتخافتون او دوی پټي پټي خبرې کولې د یو بل سره ویلا روان سیوی ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين عشنا چه داخل نشی دے باغتنن پتا سبان دے غریب کوشش بکوی خیال بکوی گوری هر طرف سکرانه ننویجی زیکو سکرات بورالو ومنگی ولی وجدی گیدی باغ پریکین او بخبرش وغدوا على حرد قادرين او سحر وقت لاړل په غوسې سره او ځانې قادر ګڼو ځانې ضرور ګڼو الله دې ارشه چې زمونږ بزوی باغ دی زمونږ باغ دی په دې کې څه کیږي الله سوی فلما رأوها نو هر کله چې دوی ولیدو باغ خپل قالوا دوی انا لضالون یقینا من خامخا لار خطا کوونکیو دا زمون باغ نه دی زمون لار خطا شوی انا وې دا نه هغه ته زمون دا وینه دا باندې زمون باغ خو پرون شپې ولا موږ هغه خبره دا زمون باغ نه لار خطا شوی بل نحن محرومون بلکې منګه محروم کړی شو نو بدیزی کې بیا دا خبر وکړه چې او باغ زمونږ دی خو موږ څه شو محروم کړی شو د باغ قال اوسطهم اوی غوره د دوی نه یو په دوی کې دي چې هوښیار تقوادار خسړو هغه ته څه وویل ألم أقل لكم لولا تسبحون أي نويلي ما تاسوتا چوولي پاکی نوائی دا اللہ ما تستوینو جل ما يروي قالوا اويغوي سبحان ربنا پاکی دا رب زمن لرا إنا كنا ظالمين يقينا منقو ظالمان خبر يومنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون نرى مخامخ شو باز دوینا ببازو باندې او یو بلی ملامت کول تاویل او تاویل خو تاویل غریب بنه پری تاویل غریب بنه پری حالانکه دوی ګره د کار ټول به مشوره کړي وګوره اوچت صفت به کیداري چې خپل دغه ومنو نن سبا زموږ د حالات تو ګره زموږ د ملک باندې قسم عذابونه راځي چې رسول بګراوي ښه چیرې د الله تعالی عذاب راغی من کې کمې نه نو د دې علاقې موسم دي چې دا به دي کیږي قالوا ويدوي يا ويلنا هي افسوس دي زمن دفارا إنا كنا طاغين يقينا منغا سرکشانو حد نتیروتیو منغا عسى ربنا امید دے چی رب زمنگا ان يبدلنا خيرا منها فبدلکی براکی من تغورد دینا دا مسلمان شانی ها غلطی تو شو غلطی ودا چانے کی خوب غلطی بلیسا شو داریک پخیمان شو او اذا زمانگ ربنا امید دے اللہ رب امیدون ساتي چاہدین غرب آغا بمانگ لراکی انا الى ربنا راغبون یقینا منگ رب اخبالتا رغبت کون کیو یا واپسی کون کیو توبه ویست عبدالله ابن مسعود رنوی چې الله سبحانه وتعالی د باغ واپس ورکو او دومره غټ انګور پکې وشو چې دغه یو غونچک به یو قچر ولو یو قچر په یو قچر باندې یو غونچک پروت نو برکت پکې الله دې توبې د لاسه واچو او بیا که خپل پلار هغه طریقې شروع کړ اوس غریبانان بر رسیدلی دی بیا باغ یا میوه دا په درې حصو کې تقسیم کړو چې د الله لپاره شو د زمونږ شو او دا به باغ باندې لګي كذلك العذاب دغشاني عذاب فنا شكر باني الله دا دنيا عذاب ديشي ولعذاب الآخرة أكبر او خامخ عذاب دا آخرت خو بیا ډیر لوی دی هغه بیا ډیر غټ
لو كانوا يعلمون کچرت دوی پویږي